او
چې سبا شو لښکر جنګ له شو روانه او منظر ډېرو په هغه دښتې بیابانه او دواړه ستړي پرېوتل په یو ځنګل کې او لښکر لاړو د دې خدای شه نګهبان او په مزه مزه ورته د جنګ مقام ته او ورسره بوتونه ډالو خپل سامانه او په لوپاوي او شلکه د تورو جوړ کړو او پې د پاسه بڼېدل لکه مرغان او ابوجهل ته چا وویل جنګ د ویلو دوی او ته د تخت د پاسه ناست دي کامانه او ابوجهل کارېدلی جنګ له رالو او ورته مخکې شو دا دواړه ماشومان او ابوجهل ورته ویلې تاسو څوک یئ او دی ویل ستا د سر یو قاتلانه او ماشومانو په تورو توکو تې چاپېر شو او لکه خرا چې کې راګیره شرمخان او دواړو کافې د تورو ګزارونه او سر د لاندې ارتو کونه تبانه او ابوجهل ویل ورکوټو چارې وشوې او خپلې ټوکې خورا پورې شو تاوان او دلاده پتورا په دو دو لاړله بلاها باتورانه او اصحاب ورته دا جبلګونه او آفرین به پې ویلو د جهان او دواړه وو د 14 کالو کم زیاته او ابوجهل یې خو خاورې د ډیرانه او صادقان د سلیلاني حیدره او سیاسي په نامه دي امتیان کم دم چې نوره د پوی زور شوه او جهاد د نور په کافرانو باندې شو او تورې وباسئ پې ګډېږئ ګډېږئ او مدام بنوي د حضرت په دین جنګونه